د نن چهارشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. عامه روغتیا وزارت وايي کابل کې د اتاتورک روغتون لپاره د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت طبي وسایل واخیستل شول او د دې روغتون 10 روغتیایي برخې له بیا رغونې وروسته فعاله شوې. د ننګرهار ولایت د ترانسپورت ریاست له لوري د مومندرې ولسوالۍ اړوند تورخم ښارګوټي ته نږدې ډکې سیمه کې په 200 جریبه عمارتي ځمکه بار وړونکو موټرونو لپاره تمځای جوړ شو. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په همغږۍ او همکارۍ د RRAA دفتر لخوا د جوزجان ولایت په منګجک ولسوالۍ کې پر 308 اړمنو کورنیو نقدي مرستې وویشل شوې. ټولګټو چارو وزارت وایي چې د زیاتو روغتونو له کبله د سالنګ لویه لار د تګ راتګ پر مخ بنده شوه. د علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان پر اساس د ارزګان ولایت د علماو شورا هم جوړه شوه. د کونړ ولایت د استخباراتو ریاست منصوبینو د یاد ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې ګڼ شمېر وسلې او نظامي توکي چې په ناقانونه توګه ساتل شوي وو کشف او ترلاسه کړل. افغاني سرې میاشتې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 20 نور ناروغ ماشومان پلازمینه کابل کې ګلوبل روغتون ته د عملیات او درملنې په موخه ور وپېژندل. ټولګټو وزارت د سالنګ لویې لارې په اوږدو کې د سختې واورې او طوفان له امله یو شمېر ګیر مسافر د ټولګټو وزارت د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل له لورې وژغورل شول.